بس حضرت عمر وویل داره یو کیسه مې شوه رایاده مزېداره د ایمان راوړو نه مخکې زه شکمار ومه پروت به شکو ته اکثر په لویه لار ومه کا پیلې به په ځنګلو کې راتللې یا رسوله ما به ټول عمر لوټلي یوه شپه شومه که لاره ګرځېدمه په ځنګل کې زه شوکې لپاره ناګهانه یو بنده مې په نظر شو ور روان شومه په ما باندې اختر شو یا رسوله چې نږدې شم کم زمانه څه به وایم یا رسوله شوم حیرانه ما ګمان پې د سړي کړه دا جینۍ وه تله اشنا له تورو شپو کې لیونی وه سره سپین د دې وجود باندې انبار و ټول کالي یې د یو بل نه مزېدار یا رسوله ما ویل چې دا مې خیال دی چې مېرمن دې د خپل کور کم که مې نه مني خبره بیا به زور کم یا رسوله ما چې کولې دا خبرې د جینۍ د اوښ سترګو تلې اوښکې ملغلرې د دې جینۍ سترګې سرې شوې یا رسوله ما چې کولې دا خبرې د جینۍ د مخ نه تلې اوښکې ملغلرې د دې جینۍ دا سترګې سرې شوې لکه ربور په شان او په ما راغوټه شوه یا رسوله زه په زور کې لسو کسو نه سیوا ومه زه د هغه جینۍ زور ته ومه حیرانه یا رسوله چې اوچت کړم یو سبی نیولې ومه په سر پاسه او په مضبوط شړه کې په ځمکه کړم راخلاصه په سینه باندې مې کېناسته د پاسه وی لیونیه څوک چې ګرځي تورو شپو کې په سفر لیونیه د هغې ځان باندې باور وی ما ورته وی چې ما پرېږده او بس غلام به یم او چې ته چېرته ځې نو زه به درسره ځم او زه به ستا غلام یم خو وجنه مې ما توره یې راباندې کېښوده وجلم وی یا رسوله وی زه زور کې لسو کسو نه سیوم نو زه هغه جینۍ زور تاریان وم وی بس دا رانه اوچته پاڅېده او وی راته وی چې راځه راپسې او وی داسې یا ځنګل کې روانه شوه وی زه ورپسې وم په هغه ځنګل کې یو جونګړه مخې له راغله وی چې دغه جونګړې ته ننوتله وی ما ته وی چې ته دا ځای بار ودرېږه بس زه راځم نو بیا به ځو چې دا څنګه هغه جونګړې ته ور دننه شوه او یو دري چغه یې ویسته او بس بیا کش کړک نو هغه یارې چې دا څنګه لړه نو هغه یارې ځنکده نو یارې مړ شو او چې دا پې پرېوته کریغه یې ویسته یوه کریغه دې ویسته بیا نور څه کش کړوپ نو ټوله شپه ووتله ما وی چېرې دا ښځې خو ما ته وی چې زه روځمه دا خو ډېره ایساره شوه وی ټوله شپه تېره شوه چې سار نور وخوته وي ما وی چې راشه یو چغر خطرناکه اورېدلې ده ور دننه شه دا ښځه خو را نه وته اتس په ناستې ستړې شوې وی دوست سره خدای وي چې زه ور ننوتمه نو وی دا جینۍ مړه وه هلک د لاندې مړ و دا پرې پاسه مړه پرته وه وی بس هغه ځای کې په هغه سفر کې مې ښخ کړلو را روان شوم تېنه نو رسول علیه السلام ورته وی دی به ما ته ښایي دا شکان به ما ته ښایي دا خو رښتینی شکان و دا تی چې راچولې نو دا دې کې الهي زور الله پکې زور اچولی نو دا تا نه شوه وجلی دا اصلي شکه وه نو هغه قبرونه چې ورته وښول دوسته خدای ته او هغه داسې راغی نو جمدي کړل دي چې دې یې جمدي کړه تاسو خان دی چې جمدي کړلو ورته وی په مړونې خوشحاله یې او که په دغه وی بس موږ چې دوست سره خدای څنګه یو نو وي هغسې خوشحاله یو په مړونې او په جمدونې موږ نه یو خوشحاله نو یو بوډی به جړېدله هر زمانه دوه بچوړي وو په کور کې ماشومانو ها بچو ورته ویل چې ولې جاړې څه سبب دی چې جړا کوې هر زمانه ها بوډی ورته ویل سبا جنګ دی د نبي اخر زمانه صحاب او بجهل به جنګېږي صحابان به ټول له سیل مې روانېږي زما کور کې هېڅوک نشته چې جنګ له مړ شي پلار هم مړ دی تاسو هم یې ماشومانو ها بچو ورته وایي موږ ښکل که چې بیا نه کوې هرمانه چې موږ وګټو د پلار نامو نشانه توره ډال پوره یې واغسته سامانه لاړل مخکې لاړل پاک رسول ته ودرېدله وي یا رسوله زموږ د دواړو واله امتحانه ته په جنګ کې موږ برتي که دا زمانه اخر دا چې مشر رور یې د ناکامه تې برتي که کشر رور یې ورته سیرې کړه ګریوانه وی یا رسوله زه د ده نه پسه کم یم یا رسوله ته زموږ د دواړو واله امتحانه
مشر رور دې راله راشي په پرزولو چې میتو راشي معلومه په میدان دواړه رونه په پوشتی شو ورته ولاړو هغه جمع صحابانه دواړه رونه په پوشتی شو مشر رور ته وویل په غوږ کې هله زر شه روره ځان نارته راتاو کا چې د جنګ نه پاتې نه شو په څه شانه چې په جنګ کې شو برتي دواړه توتیانه چې مونږ وګټو د پلار نامو نشانه نو کشر وړ شو مشر پړ شو په جنګ کې هغه برتي دواړه توتیانه نو ابوجهل ته چا وایي جنګ دې بیلو ابوجهل کارېدلی ورپسې راغی ورته وړاندې شو دا دواړه ماشومانه وی وړو تاسو څوک یې وی موږ ستا سر یو قاتلانه وی بل په غوښو په لیندو به هم زړګې زرې زرې کم بوډۍ مور به درپسې کوي ارمانه خیر د کشر رور ترې نه د شاره غاړې سر کټ کو په هغه ځای کې مردار که لکه خر نو وی د نبي په زمانه کې یو سړی و سوداګرو خو نړی و د هغې سړي په کور کې وه یو رته خوږ زبانه خوږ تقدیر د خوږ صورته هغه شکه وه په نبي اخر زمانه هره شپه به ولې تلا په پرده پټه ورسره به کېناستا یو څو ملټه چې دیدن به یې ورسره وکړو په کلارې دی به ناستو دا به تله په خپله لارې یوه شپه تله په بازار د بازار منځ کې ولاړو څوکیدارو ناپکارو لوی کوپارو دغه وخت کې دې جینۍ ته بد اختیارو دې جینۍ ته یې ویل ستا د حسن راته کېږي صفتونه خلک یې در باندې وایي رحمتونه د نبي پروي دې وښیه بشر ته دې جینۍ وي هېڅوک نشته چې زه ورته ناره کړمه آخر مخ په دې کوپار ته زه ښکاره کړمه زرې لرې که پلو مخې څرګند که ټول وصال د کفار په ننداره که دا خاوند د دې په حال شه خبردار دی د خپلې ښځې مرګ ته شه تیارو په اوښانو یې راوړل د بازاره سوړ تنور یې ورته ډک که د انګاره دې ښځې ته یې ویل د ګلو څانګې د نبي پروي به دې تنور ته دانګې د نبي پروي ښولی دی بشر دی په بازار کې رضا کړی دی کافر دی د نبي پروي به دې تنور ته دانګې دې ښځې وي دومره صبر وکړه ماته ګناه تا ته نشته ما کړی قصور دی دومره صبر وکړه ماته دوه رکاته مونځ کوم په عاجزۍ وایم تا ته مونځ یې وکړو بیا یې دوا کوله روره په زاری بادشاه ته ودرېده سرتوره په زاری بادشاه ته ودرېده سرتوره په دوا کې وي زما پاکه ښه ده ټول وجود مې شه قربان د محمده دوه زامن شو رانه پاتې نازولي چې زه نیم دی به د چا سره سملي خوارزار به د بوتکي پورې ولاړي چې زه نیم دی به د چا نه رزق غواړي زر یې ودانګل تنور ته هغه یې کور شو شنه لوخړه شوه لمبه شوه غم یې خور شو دې خاوند پې خانک پړمه کې نسکور کو دا زامن یې په ژړا شو ګډې شور کو دې زامنو یې په ژړا کې وویل پلار ته زموږ مور دې ولې کوزه کړه انګار ته هله زر شه موږ له راکه خپله مور او بې ګناه دې ولې وسوله په ورو دې کافر ورته ویل دلته به چې ما ته مه ژړی برباد په بازار کې پیغمبر دی هغه ځوان ستاسو د مور په حال خبر دی دواړه لړ شي هغه ځوان له په فریاد ورته وایه زموږ مور زموږ پلاروس به ستا په تور دی لړل پاک حضرت له پاک حضرت ته یې ویل زموږ مور زموږ پلاروس به ستا په ترور پاک رسول چې دا خبره اورېدله هغه دم را روان شه تر سوداګره بیا یې وویل زما پاکه غفوره دا دوا مې کې په دې سخت منظوره د تنور نه یې خانک لر که هغه درنګ پکې ناسته وه بیبي د ګل په رنګ په چمن کې شرماوه د ګلاب ګلو بل د هغې یې لخشته وه یو په سلو دې خاوند یې ووایي کلمه شه مسلمان او د علي په دین زر راوړه ایمان د نبي په دین زر راوړه ایمان